زه د پوتین سره همغږی نه یم. زه د امریکا سره ولاړ یم. زه د نړۍ د ښه والي لپاره د نړۍ سره یم او زه غواړم دا کار ډېر وکړم. تاسو وګورئ کوم ډول کرکه چې د پوتین په اړه لري. دا زما لپاره سخته ده چې د داسې شخص سره تړون وکړم. هو زه په دې پوهېږم چې زیلینسکي د پوتین څخه ډېره کرکه لري. له بل اړخه د ده سره اړیکې ساتي خو د یې نه ساتي. د توافق او همغږۍ په اړه هېڅ ډول پوښتنه نه لري چې ته یې کوې. زه د نړۍ سره یو ځای یم. زه غواړم هغه څه ترلاسه کړم لکه څنګه چې د اروپا سره همغږی یم. زه غواړم هغه څه چې موږ یې کولی سو ووینم. آیا ته غواړې چې زه دې اړیکې در جوړې کړم؟ زه نور کېدلی سي تر هر چا ډېر سخت سم. داسې سخت دریځه چې ستا په ژوند کې به ته نه یې ورسره مخ سوی. زه به ډېر سخت دریځه یم. زه به د دې جواب وایم. 4 کاله مخکې د امریکا ولسمشر یو مطبوعاتي کنفرانس ته په خپلو توندو خبرو کې د ولادیمیر پوتین په اړه سختې خبرې وکړې. وروسته پوتین اوکراین اشغال کړ او بیا یې د دې هېواد مهمې سیمې ویجاړې کړې. سوله او ثبات شاید د ډیپلوماسۍ له لارې رامنځته سي. موږ پوه سو چې جو بایډن په خپلو خبرو فخر کوي خو په عمل کې یې څه نه وه. هغه څه چې امریکا لپاره ګټور وي د ډیپلوماسۍ څخه کار اخیستل دي. د هغه سړي چې د امریکا ولسمشر ټرمپ یې ترسره کړ. آیا زه پوښتنه کولی سم؟ هو. هغه په 2014 کې د اوکراین لویې سیمې ونیولې. ختیځ او کریمیا یې ونیول. زه یوازې د بایډن په اړه نه وایم. هغه وخت د امریکا ولسمشر اوباما و. بیا ټرمپ و. تر هغه وروسته بایډن او بیا ټرمپ سو. اوس به ټرمپ هغه ودروي مګر د 2014 کال په جریان کې هیڅ چا هم هغه ونه دروي. اشغال یې وکړ او خلک یې ووژل. ته پوهېږې چې په 2015 کال کې تړون د څه په اړه و؟ د 2014 څخه تر 2024 پورې حالت یو ډول و. خلک د تماس په نقطه کې مړې. هیڅ چا د حالت د پای ټکی نه کښېښوی. موږ د هغه سره ډېرې خبرې اترې وکړې. د هغه سره مو ډېر دوه اړخیزه بحثونه وکړل. ما د هغه سره په 2019 کال کې د نوي رئیس جمهور په حیث تړون وکړ. ما د ماکرون او مرکل سره اوربند وکړ. د اوربند تړون په اړه دوی ټولو ماته ویل چې هغه به ستاسو د تړون مطابق نسي ولاړ. د هغه سره مو د ګاز تړون وکړ. هو هغه تر دې وروسته د اوربند تړون مات کړ. هغه زموږ خلک ووژل. موږ د هغه سره د بندیانو د تبادلې تړون وکړ خو هغه عملي نه کړ. ته د څه ډول ډیپلوماسي په اړه خبرې کوې؟ زه د داسې ډیپلوماسي په اړه خبرې کوم چې ستاسو د هېواد ویجاړي ته نور د پای ټکی کښېږدي. آیا ته دا خبره ردوې چې امنیتي لیکو ته د خلکو په راوستلو کې ستونزه نه لرې؟ زه ستونزه لرم. د جګړې په جریان کې هر څوک ستونزه لري، حتی تاسو هم. مګر تاسو ښه سمندر لرئ. اوس یې نه احساسوئ خو تاسو به په راتلونکي کې دا احساس کړئ. موږ ته دا مه وایه چې موږ به ستونزې محسوس کړو. موږ کوښښ کوو چې خپلې ستونزې حل کړو. ته موږ ته مه وایه چې موږ به یې احساس کړو. زه تاسو ته نه وایم، دا په عمومي ډول وایم ځکه چې ته په یو داسې مقام کې نه یې چې موږ ته امر وکړې چې موږ به څنګه احساس کوو. موږ به ډېر ښه او ډېر قوي احساس وکړو. زیلینسکي ته به اغېزمن احساس وکړې. ټرمپ ته اوس په یو ښه حالت کې نه یې. ته په یو ډېر بد وضعیت کې یې. تا خپل ځان خپله داسې بد حالت ته رسولی دی. ته په یو ښه حالت کې نه یې. ته اوس نور په خپل لاس کې ورکې نه لرې. زیلینسکي زه د ورکو لوبه نه کوم. زیلینسکي زه د ورکو لوبه نه کوم. ټرمپ ته غواړې زموږ سره د ورکو لوبه وکړې؟ زیلینسکي زه د ورکو لوبه نه کوم. ته د ورکو لوبه کوې. ته د میلیونونو انسانانو په ژوند لوبه کوې. ته د هغوی په سر قمار کوې. ته پر درېیمه نړیواله جګړه یو قمار وهې. ته پر درېیمه نړیواله جګړه یو قمار وهې. هغه څه چې ته یې کوې د هېواد بې احترامي ده.